طالبانو اعلان کړی چې پلازمینه کابل او د شاوخوا ولایتونو په ځینو سیمو کې چڼیز عملیات پیل کړي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له ټویټره په یوه خبر شوي اعلامیه کې ویل شوي چې دغو عملیاتو کې د دوی د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د استخباراتو ځواکونه برخه لري او مشري د دفاع وزارت مرستیال ملا محمد فاضل مظلوم کوي. طالبان وایي د عملیات د دې لپاره پیل کړي چې په دغه سیمو کې د دوی په وینا اختطافګر، شریر عناصر او نور مجرمین ونیول شي او له منځه یوړل شي. د طالبانو اعلامیه کې دا یادونه هم شوې چې دغه کسان له مخکې د دوی د امنیتي ځواکونو لخوا تر کشف او څار لاندې دي او ګواکې نور خلکو ته باید زیان نه رسیږي. د اعلامیه کې راغلي که څوک مجرم نه وي او یا له مجرمینو سره تړاو ونه لري هغوی ته به هیڅ ستونزه نه وي. ټول خلک دې په خپلو کورونو او ځایونو کې په آرام پاتې شي او له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. طالبان دا عملیات داسې مهال پیلوي چې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه وایي د پسرلي پر رسېدو سره د طالبانو خلاف خپله وسلواله مبارزه پراخه کړي. دا جبهه اوس هم وخت نه وخت پنجشیر، بغلان، کاپیسا، پروان او ځینو نورو سیمو کې پر طالبانو غلچکي بریدونو ادعا کوي، خو طالبان دغه بریدونه نه تاییدوي او وایي دا جبهه افغانستان کې عملي فعالیت نه لري. له دې سره پر طالبانو دا تور هم دی چې د پخوانیو حکومت ځینو پوځیانو د اختطافګرو او د داعش د غړو په نوم وژنې کوي. یو د پام وړ خبره د ملا محمد فاضل مظلوم لخوا د دغو عملیاتو مشري ده. هغه د طالبانو د تیر دورې یو مخکښ پوځي مشر و چې هغه مهال یې ګڼو جګړو او ډیرو سیمو نیولو کې برخه درلوده. هغه په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له برید وروسته کندوز کې د عبدالرشید دوستم کسانو ته تسلیم شو، خو ښاغلي دوستم وروسته هغه امریکایانو ته وسپارو او هغوی د ګوانتانامو زندان ته ولېږداوه. ملا فاضل په 2009 کال کې د قطر په منځګړیتوب د طالبانو له 4 نورو مشرانو سره د امریکایي د یو یرغمل شوي سرتیري په بدل کې د ګوانتانامو څخه آزاد کړل شو او په وروستیو کلونو کې له امریکا او مخکیني افغان حکومت سره د سولې خبرو کې فعاله ونډه درلوده.